بسم الله الرحمن الرحیم. پتمنو قندهاریانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څرنګه چې خبر یاست د کرونا پیښې ورځ تر بلې په ټوله نړۍ او زموږ په ګران هیواد کې د صحي لارښوونو د نه مراعاتولو او بابیزه ګڼلو له کبله زیاتیږي، چې د نړۍ په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې زرګونه کسان وژلي او اوس دا د زموږ په ویاړلي قندهار کې هم په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده، چې تر دې دمه قندهار کې نږدې 100 مثبت پیښې لرو، چې کیدای شي راتلونکي اونیو کې دا تعداد څو چنده شي. قدرمنو، تاسو خبر یاست په ټوله نړۍ کې د دې مهلک وایرس لپاره هیڅ ډول تداوی او درمل وجود نه لري، او یوازینۍ لار چې موږ او تاسو د دې وایرس څخه لومړی ځان او بیا نور هیوادوال وساتو دا ده چې د ډاکټرانو پر ټولو صحي لارښوونو او د کرونا وایرس د ولایتي کمیټې پر پریکړو جدي عمل وکړو. نو راځئ له ګڼه ګوڼې ځان وساتو، بې د عاجل کار څخه له کور څخه راونوځو، او که چیرې د کرونا نښې نښانې چې لوړه تبه، شدید سردردي، ټوخی، پرانجی او ساتنګي د ولرو، نو د عامې روغتیا ریاست لخوا د معزفو ډاکټرانو سره په لاندنیو ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسو، خپله صحي ستونزه ورسره شریکه کړو او په لارښوونو او مشورو یې جدي عمل وکړو. د ورځې لخوا نوکریوال ډاکټرانو سره په 0 3 0 9 008 0 0 3 0 9 0 او د شپې لخوا په 0 0 8 4 1 4 0 0 0 3 4 2 4 3 8 شمیرو باندې اړیکه ونیسو. د کندهار د کرونا د مخنیوي ولایتي کمیټه په لومړي سر کې د ټولو کندهار میشتو په ځانګړي ډول دکاندارانو څخه د زړه له تنه مننه کوي چې خپل دکانونه یې بند ساتلي او د کرونا وایرس د مخنیوي او خپرېدو په برخه کې په لارښوونو عمل کړی دی. د کندهار د کرونا د مخنیوي ولایتي کمیټې ټولو غړو په وروستۍ غونډه کې د ټولو اصنافو، سوداګریزو اتحادیو د مسؤلینو، د دولتي نظامی او ملکي ادارو استازو سره په ګډه پریکړه وکړه چې د روانې میاشتې د 28 نیټې یعنې چهارشنبې څخه د روژې تر لومړۍ ورځې پورې به د کندهار ښار په بشپړ ډول د ورځې لخوا قرنطین وي او د خلکو په تګ راتګ به بندیز وي. دولتي مامورین، د خصوصي سکتور مسؤلین او کارکوونکي، د رسنیو مسؤلین او کارکوونکي، عام المنفعه ساختماني کارونه او دوی ته د تعمیراتي موادو انتقال، دواخانې، نانبایانې، په مرکز او ولسوالیو کې روغتونونو ته د مریضانو تګ راتګ د پورتني بندیز څخه مستثنا دی. همدارنګه کمیټې پریکړه کړې چې د شپې د 12 بجو څخه د سهار تر 6 بجو پورې د کندهار ښار ټول دکانونه او مارکیټونه د لاندنیو لارښوونو په نظر کې نیولو سره خلاص وي، تر څو له یوې خوا دکاندارانو ته مالی زیان نه وي اوښتی او له بل خوا کندهار ښاریان د خپلو اړتیا وړ توکو رانیولو ته لاسرسی ولري. اول، هر دکاندار باید ماسک او دستکش وکاروي، د دکان په مخ کې د مراجعین کم تر کمه د یو بل سره 1.5 متر فاصله مراعات کړي او د ګڼې ګوڼې مخنیوی وکړي. دوهم، د شپې لخوا هم پر ټولو میله ځایونو او بانډار ځایونو بندیز دی او د عاجل واقعاتو پر مهال که اړتیا وي چې په موټر کې سفر وکړئ، نو د موټر چلونکي په شمول تر 4 تنو باید اضافه نه وي. د دې لپاره چې د کرونا د مخنیوي لپاره د کندهار ښار قرنطین دوام لري، کیدای شي د کندهار ځینې بېوزله کورنۍ مرستو ته اړتیا ولري، چې د دغو کورنیو د تثبیت او مرستې رسولو لپاره ځانګړی میکانیزم جوړ شوی. نو په اړمنو کورنیو غږ کوم تر څو په لاندنیو لارښوونو عمل وکړي. اول، د ولایت مقام او یا نورو دولتي او غیر دولتي ادارو مخې ته د ګڼه ګوڼې نه ځان وژغوري او په خپلو کورونو کې دې واوسیږي. دوهم، د ارشاد حج اوقاف ریاست ته په مرکز او ولسوالیو کې دنده سپارل شوې، تر څو دغه واقعي بېوزله کورنۍ د هرې سیمې د مساجدو د ملا امامانو له لوري تثبیت او لیست یې د مرسته رسونې ټاکلې کمیټې سره شریک کړي. دریم، ولایتي ادارې هڅې پیل کړي چې
د دولت، خیریه موسسو، خصوصي سکتور او شتمنو هیوادوالو سره په ګډه د دغه بېوزلو لاسنیوی وکړي. څلورم، د مرستو رسونې کمیټه به مرستې د مساجدو او ملا امامانو لخوا د جوړ شوي لیست په اساس هر مسجد ته انتقال او د همغه مسجد د ملا امام په واسطه به اړمنو کورنیو ته توزیع کیږي. درنو کندهاریانو، د دې لپاره چې د افغانستان 50 سلنه نه زیات خلک د فقر او غربت سره مخامخ دي، نو په ټولو کندهار میشتو تجارانو، شتمنو او توانمندو ولسونو غږ کوم چې په دې حساس وخت کې د خپلې سیمې د بېوزلو کورنیو سره د صدقې، زکات او خیر و خیرات په واسطه مرسته وکړي او له دې لارې د خپلو ګاونډیانو او بېوزلو هیوادوالو په وړاندې خپله هیوادنۍ او ایمانی مسؤلیت سرته ورسوي، تر څو د خدای جل جلاله لخوا د دې لوی ازمایښت څخه بریالي راووځو. آمین یا رب العالمین.